إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډېرو درنو محترمو مسلمانانو، ورونو او خویندو، نن مونږ او تاسو په یو نوي اسلامي کال کې قرار لرو چې د 1440 هجري کال نن تقریبا 4 تاریخ دی. نن د محرم د میاشتې په 4 تاریخ کې تقریبا مونږ او تاسو قرار لرو. الله متعال د دغه کال ټول اسلامي امت ته د نیکۍ کال وګرځوي، د امن او سلامتی، د وحدت او اتفاق کال وګرځوي. الله تعالی د څومره برکات چې په دغه کار کې ښودل شوي دي په مسلمانانو باندې نازل کړي، او الله تعالی د موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دغه کال د ټولو نیکیو څخه ګټه واخلو. د نوي کال پیل مسلمانانو د محرم په مبارکې میاشتې باندې ده. محرم د حرام د میاشتو لومړنۍ میاشت ده. دا خبره بار بار تاسو ته تکرار شوې چې په 12 میاشتو کې 4 میاشتې پر نورو میاشتو باندې ډیر فضیلت لري. په دغه 4 میاشتو کې عبادت تر هر میاشتې چې 8 میاشتو کې دی فضیلت لري. چې یو محرم دی، بیا رجب دی، ذوالقعده او ذوالحجه ده. یا دغه 2 میاشتې چې تیرې شوې، ذوالقعده، ذوالحجه، اوس محرم دی. 3 پی در پی دي. یو بیا جدا ده چې هغه رجب دی، 8مه میاشت ده. د محرم د میاشتې په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي: احب الصيام الى الله بعد شهر رمضان صيام محرم، او كما قال عليه السلام. د رمضان د میاشتې څخه وروسته تر ټولو محبوب ترین روژه نیول، یا تر ټولو د فضیلت او د اجرونو ډکه روژه نیول، هغه د محرم د میاشتې روژه نیول دي. محرم میاشت کې چې انسان هر څومره وکولی شي ډېرې روژې ونیسي، فضیلت یې ډېر دی، ځکه دا میاشت د برکت میاشت ده، د عظمت میاشت ده. نو دا الله متعال ته ډېر غوره دی. بیا په دې میاشت کې مونږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی د مغفرت او د بخښنې یو بل چانس هم را کړی دی چې هغه د عاشوراء د ورځې روژه نیول دي. عاشوراء 10مه ورځ د محرم. عاشوراء په عربي کې 10 ته وایي، 10 د 10th. نو 10مه ورځ روژه نیول دا سنت دی چې 10مه ورځ زمونږ او تاسو آینده پنجشنبه ورځ ده، انشاءالله راتلونکې پنجشنبه 10 د محرم راځي. په دغه ورځ باندې مونږ او تاسو ته اسلام تعلیمات راکوي چې تاسو هم روژه ونیسئ او خپل اولادونه هم روژه نیولو ته تشویق کړئ. په نورو روژو کې د اولاد تشویق نه دی راغلی، اما د محرم په اړه باندې اسلامي تعلیماتو کې ویل کېږي چې تاسو هم روژه ونیسئ او خپل اولادونه او ماشومان هم روژه نیولو ته تشویق کړئ. البته هغه څوک چې توانمندي لري نیولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړ، هلته یې ولیدل چې یهودان خوشحالي کوي او په دغه ورځ باندې روژه نیسي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه پوښتنه وکړه چې تاسو نن ولې خوشحالي کوئ، ولې ستاسو اختر دی او دغه روژه په کوم سبب باندې نیسئ؟ یهودانو ورته جواب ورکړه چې په دغه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړی د فرعون څخه، بنو اسرائیلو ته نجات ورکړی د فرعون څخه، او په دغه ورځ الله سبحانه وتعالی فرعون او د هغه لښکر غرق کړی. نو په دغه اساس موږ د الله شکر وباسو، په دغه ورځ اختر او خوشحالي کوو، په دغه ورځ روژه نیسو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېدله وی فرمایل نحن احق بموسی منکم، موږ په موسی باندې ستاسو څخه اولاتر یو، یا په دې معنی چې موسی علیه السلام موږ ته نسبت ستاسو نه ډېر نږدې دی. تاسو چې روژه نیسئ موږ باید روژه ونیسو، ځکه موسی علیه السلام د الله متعال پیغمبر و. الله تعالی هغه د توحید دعوت دپاره رالیږلی، د هغه زماني امتیان موحدین و مسلمانانو. اما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه یهودان چې وو هغو مشرکین وو، ځکه دوی عزیر ته د الله زوی وایي، په هغه توحید باندې نه دی پاتې. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې موسی علیه السلام ته موږ اولا یو چې موږ باید روژه ونیسو، هغه موږ ته ستاسو نه ډېر نږدې دی، ځکه هغه هم موحد و، موږ هم یو اسلامي موحد امت یو، د الله وحدانیت باندې ایمان لرو. تاسو مشرکان شوي یاستئ. که تاسو د موسی علیه السلام په نجات باندې خوښي احساسوئ نو ستاسو خوښي به دا وي چې وحدانیت د الله مو ساتلی وی، د هغه دستوراتو باندې مو عمل کړی وی، تورات کې مو تحریف نه وی کړی، د آخر زمان پیغمبر نه باید تاسو انکار نه وی کړی، ځکه دا ټول مسایل تاسو ته په تورات کې بیان شوي دي. نو موږ اولاتر یو. بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې یا رسول الله په دغه ورځ خو یهودان هم روژه نیسي او ته هم روژه نیسي، موږ ته دې هم د روژه نیولو امر کړی دی، اما ستا طبیعت او ستا دین همیشه تا ته په عبادتي او عقیدتي امورو کې د دغه اهل کتابو د مخالفت امر کوي چې هغو سره باید مخالفت وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نظریه خوښه کړه او وی فرمایل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسوعاء والعاشوراء، که چیرې زه آینده کال ته ژوندی پاتې شم، وفات نشم، زه به د نهمې ورځې روژه هم ونیسم او د لسمې ورځې روژه به هم ونیسم. تاسوعا نهم ورځ، روز نهم. که زه آینده کال ته ژوندی پاتې شم زه به د نهمې ورځې روژه هم ونیسم، د لسمې ورځې به هم ونیسم. همدغه امر اسلامي امت ته هم دی. دې دپاره چې اهل کتابو سره مخالفت وشي نو موږ باید د هغو څخه زیات روژه ونیسو، ځکه رسول الله فرمایي نحن احق بموسی منکم، موږ موسی ته ډېر نږدې یو یا ډېر اولاتر یو په موسی باندې ستاسو په نسبت. کله چې موږ ډېر اولاتر یو باید دغه شکر ډېر ادا کړو الله ته. 2 ورځې روژه نیول سنت دي، نهم او لسم. یا که څوک په نهم ونشي کولی بیا لسم ورځ او 11 ورځ، یعنی یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته. اما آینده هفته انشاءالله پنجشنبه لسم ورځ ده، بهتره به دا وي چې موږ نهم ورسره ونیسو، ځکه 11 ورځ ورپسې جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ نفلي روژې ډېر ښه نه وي، هغه چې یو سبب ونه لري. اما که چا نه نهم پاتې شو بیا د 11 جمعه ونیسي مشکل نشته، خو دغه 2 ورځې پی در پی روژې نیول دي. ابتدا د اسلام کې کله چې د رمضان مبارکې میاشتې روژه فرض شوې نه وه نو دغه د عاشورا ورځ روژه فرض وه، په دغه ورځ باندې روژه نیول کېده. مګر کله چې د رمضان مبارک میاشت رمضان روژه نیول فرض شو بیا د عاشورا سنت وګرځېده، نو په دغه ورځ باندې روژه نیول سنت دي. په دغه اساس مسلمانانو موږ او تاسو هم باید د اوس نه خپل ملاګانې قوي کړو، ارادې او عزم دغه روژې ته وکړو او خپل کورنۍ اولادونه او اهل او عیال هم د دغه روژې په فضیلت باندې هم خبر کړو، هغو تشویق هم کړو دې ته، تر څو د هغو هم د دغه ورځې روژه نیول عادت جوړ شي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله دغه ورځې روژه نیول چې تا موږ ته امر کړی څومره فضیلت لري، یا د عاشورا په ورځ باندې روژه نیول څومره اجر لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې وفرمایل احتسب ان یکفر السنة الماضیه، زه د الله څخه امید لرم یا باور لرم چې الله به د انسان د یو کال تیر شوي ګناهونه عفو کړي، یو کال تیر شوي ګناهونه به الله متعال عفو کړي.
په دغه اساس چې دغه یو ورځ یا دوه ورځې روژه موږ او تاسو نیسو نو د یو کال ګناهونه الله تعالی انسان ته عفو کوي. مګر دا خبره بار بار تکرار شوې چې کله هم موږ او تاسو د ګناهونو د عفو خبره کوو دینه مراد کبیره ګناهونه نه دي، ځکه کبیره ګناهونه دوه قسمه دي. یو قسم ګناهونو کې د بندگانو حق دی، د چا مال د په ناروا باندې خوړلی، چا پسې د بهتان ویلی، چا پسې د تهمت کړی، یو انسان دی وژلی. کوم کار کې چې د بنده حق وي ستا توبه تر هغه وخت نه قبلیږي تر څو د هغه بنده حق د نه وي ادا کړی. اول به د بنده حق ادا کوي، بیا به الله ته توبه کوي، ستا توبه قبلیږي او په همدغه اساس الله ستا ټول ګناهونه عفو کوي. اما هغه ګناهونو کې چې د بنده حق نشته، مثلا یو انسان شراب څښلی، یو انسان مثلا دروغ ویلی دي، یا یو بل داسې ګناه کاری کړی دی چې هغه فقط الله سره او بنده سره دی، د بل بنده حق په دې کې نشته، نو دغه انسان که یوازې توبه وکړي، توبه باندې الله تعالی ورته هغه ګناه عفو کوي او په دغه ورځ روژه نیولو سره نور ګناهونه هم ورته عفو کېږي. په دغه اساس مسلمانانو موږ او تاسو ته اسلام همیشه مهلتونه راکوي، موږ او تاسو ته چانسونه راکوي، موږ او تاسو ته مختلف اوقات اسلام ټاکي تر څو موږ د خپل نفس دوباره یو مراجعه وکړو. موږ او تاسو ته د اختر ورځ تېره شوه، د عرفې ورځ تېره شوه، شپږ ورځې د شوال تېرې شوې، وړوکی اختر تېر شو، رمضان تېر شو، دا ټول د مغفرت فرصتونه او چانسونه دي. نو اوس دا د عاشورا او تاسوعا ورځ دا هم موږ او تاسو ته د خپل ځان د تجدید نظر یو چانس دی. که ته غواړې چې خپل ځان دوباره پاک کې، دوباره د خپل بدن یو سرویس ورته وکړې، لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل موټر وختن فوختن سرویس کوو، که سرویس ونه کړې انجن د منځه ځي، همدارنګه که موږ او تاسو د خپل ځان سرویس وختن فوختن ونه کړو نو زمونږ د انجن هم د منځه ځي. زمونږ او تاسو سرویس څه شی دی؟ د خپل اعمالو دوباره مراجعه، خپل نفس سره حساب، د خپل نفس په اړه باندې ځان پوهول چې زما ګناهونه څومره دي، زه په شریعت څومره پابند یم، آیا زه چې ځان ته مسلمان وایم د اسلام احکاماتو ته مې غاړه ایښودلې که نه مې ده ایښودلې، زما کورنۍ څرنګه ده، زما اولادونه په کوم لار روان دي، زه خپله په کوم لار روان یم. انسان خپل ځان سره محاسبه وکړي، هغه مشکلات چې په خپل نفس کې ګوري د هغې اصلاح وکړي او هغه نیک کارونو کې چې دغه مسلمان اخته دی هغه نیک کارونو چانسونه نور هم ځان ته زیات کړي. نو دا هم مسلمانانو موږ او تاسو ته د مغفرت یو فرصت دی، انسان ته د خپل نفس محاسبې د یو تجدید نظر یو چانس دی چې موږ او تاسو باید خپل ځان سره دغه محاسبه وکړو. الله تعالی دې زموږ او تاسو ټول ګناهونه عفو کړي. د عاشورا او د محرم په اړه مسلمانانو دغه نقطه مهمه ده. په دې کې دوه قسمه مسلمانان د شریعت خلاف کار کوي. دوه ډلې مسلمانان دي، یا دوه ډلې دي چې د عاشورا او د محرم په اړه دوی د اسلام د لارې څخه وځي، ګناه طرف ته ځي، ناروا کار کوي. یوه ډله افراط کوي، یوه ډله تفرید کوي. افراط د حد نه تجاوز ته وایي، کله چې ته د شریعت د چوکاټ څخه د باندې وځې دا افراط دی، زیاتوالی، زیاده روي. تفرید دې ته وایي چې هغه څه چې شریعت تا ته امر کړی هغه نه کوي، هغې ته نه رسېدل، دا تفرید دی. نو یو تعداد مسلمانان افراط کوي، یو تعداد مسلمانان تفرید کوي. یو تعداد مسلمانان د عاشورا د ورځې څخه اختر جوړوي، یو تعداد مسلمانان د عاشورا ورځې څخه غم جوړوي. یو تعداد مسلمانان دي چې هغه به تا ته وایي په دغه ورځ د که نوې جامې واغوستلې ټول کال به ته نوی اوسېږي، که په دغه ورځ د ډېر نفقه وکړو، ډېر خرچ دې وکړو، ډېر دا دې وکړو، ډېر دا، ټول د کال کې به ته همیشه خوشحاله یې، ته به ډېر مال لرې، ته به ډېر سرمایه لرې، دا به وکړې، دا به وکړې. نو یو تعداد تقریبا د دغه ورځې څخه اختر نیسي، لکه موږ او تاسو چې افغانستان کې د حمل نوروز ورځ درلودله، همدغه عقیده هلته هم ده، که په نوروز کې د نوې جامې واغوستلې ټول کال نوی یې، که په دغه نوروز کې د دا کار وکړه په ټول کال کې به دا رقم وي. دغه عقیده ناروا عقیده ده. عاشورا کې هم یو تعداد هم دغه عقیده لري چې په دغه ورځ باندې ډېر خرچ وکړه، په دغه ورځ باندې دا کار وکړه، په دغه ورځ باندې دا کار وکړه، چې دا افراط دی. یو تعداد مسلمانان په دغه ورځ باندې غم او مصیبت ښکاره کوي. په دې ورځ باندې به پاکې جامې نه اغوندي، په دې ورځ باندې به همیشه ژاړې، په دغه ورځ باندې به همیشه خفه باید اوسې، په دغه ورځ باندې خفګان ښکاره کړه، په دغه ورځ باندې ځان ووهه، په دغه ورځ باندې دا وکړه، په دغه ورځ دا وکړه، فقط چې د یو غم او د مصیبت ورځ ده. دغه خلک هم تفرید کوي په دې کار کې، دغه دواړه ښه کار نه کوي. مونږ او تاسو ته شریعت اسلام په دغه ورځ باندې د منځلاریتوب امر کړی دی، ځکه په دغه ورځ باندې مونږ او تاسو
د الله شکر ادا کوو او شکر د څه شي په مقابل کې وي، د یو نعمت په مقابل کې وي چې الله په موږ یو نعمت کړی دی. هغه نعمت د موسی علیه السلام نجات دی او د فرعون غرقېدل دي. زمونږ او تاسو خپل مسلمانواله دی او په اسلام پابندواله دی. بله مسله دا ده چې د عاشورا ورځ د هیڅ چا ژوند او مرګ پورې ارتباط نه لري. د امام حسین شهادت، د کربلا د صحابه او تابعینو شهادت، هغو ته د الله په جنت کې لوړ درجات ورکړي. ټول ډېر پاک شهیدان تیر شوي دي. د هغو د شهادت په اړه هېڅ څوک څه نه وایي مګر د کربلا واقعه یا د امام حسین شهادت عاشورا سره کوم ارتباط نه لري. دا د امام حسین رحمه الله د هغه کسانو چې هغو سره شهیدان شوي دي د هغو یو نیکی، تقوا، پرهیزګاري او خواله دا چې الله تعالی هغو ته شهادت په دې ورځ نصیب کړی دی. یو تعداد خلک زموږ دا فکر کوي چې د دغه ورځې روژه نیول امام حسین پورې تړاو لري یا د دغه ورځې روژه نیول کربلا پورې ارتباط لري. دغه نظریه مناسبه ده. ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کوي، یهودان ورته وایي موږ روژه ځکه نیسو چې موسی علیه السلام په دغه ورځ الله ورته نجات ورکړی. نو د عاشورا ورځ د موسی علیه السلام بلکې د موسی څخه مخکې هم وجود درلوده. نوح علیه السلام د عاشورا په ورځ نجات پیدا کړی. کله چې طوفان راغی، ټول دنیا کې طوفان شو، ټول خلک تباه شو. د نوح علیه السلام چې کشتۍ د اوبو څخه په وچه باندې ودرېدله د عاشورا ورځ وه. کله چې آدم علیه السلام د جنت څخه بیرته دنیا ته راغی دا د عاشورا ورځ وه. یونس علیه السلام کله چې د ماهي د خېټې څخه د باندې الله تعالی راوویسته ژوندی دا د عاشورا ورځ وه. په دغه ورځ کې تقریبا 10 تاریخي کارونه شوي دي، 10 واقعات شوي دي. د عاشورا هم لسم ته وایي. لسم په دې معنی چې په دغه ورځ کې 10 واقعات داسې شوي دي چې هغه ډېر عظیمې کارنامې دي. د آدم علیه السلام جنت څخه راوتل، د نوح علیه السلام نجات، د موسی علیه السلام نجات، د یونس علیه السلام نجات، دا ټول واقعات په عاشورا کې شوي. په دې معنی چې عاشورا د وړاندې څخه وه. اما دا چې الله تعالی امام حسین او نور تابعین او صحابه او دغه ملګرو ته شهادت نصیب کړي په دغه ورځ باندې، دا هم د هغو تقوا او پرهیزګاري کوي. نو د عاشورا واقعه د امام حسین نه ده شروع شوې، دا د پخوا څخه موجوده ده. که موږ او تاسو روژه نیسو دا کربلا واقعې پورې یا امام حسین شهادت پورې بل چا پورې ارتباط نه لري. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي نحن احق بموسی منکم، موږ د موسی علیه السلام په نجات باندې تاسو نه ډېر خوشحالیږو، نو موږ هم باید روژه ونیسو. په دغه ورځ باندې مسلمانانو ما اشاره وکړه چې روژه نیول 2 ورځې لازم دي، هم تاسوعا او هم عاشورا. دغه دواړو ورځو باندې باید موږ او تاسو هم روژه ونیسو او نور خپل مسلمانان هم دې ته تشویق کړو، خپل کورنۍ او اولادونه هم دغه روژې نیولو باندې عادت کو، بلکې هغو دې ته ترغیب ورته ورکړو. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق